زیات سی وو څنګه له خیر شکر الله فضل دی څنګه د ریټایرمنټ ژوندۍ څنګه تیریږي یاره شکر دی ډېر خطیریږي کلام خاوند شاعر ادیب دی بیان تنګي د مشغولاګانی وی کنه بالکل صحیح امین الله صاحب د په دې عمر کې دوه کتابونه نورم چاپ کړ د لسم چاپ شو بیګا د لسم کتاب چاپ د لسم کتاب شو تاسو د ریډیو نه د ریټایرمنټ څو وخت شو یره زموږ د سې نږدې وته نه کال خو شو 2015 کې زه ریټایر شوم نو نه کالو څه کوي ریټایرمنټ وخت کې څه کوي نو بس دغه چې کور ته وزو نو اجري تر اجره کې لاس پټه کې نه کور ته لاس پټه کې نه بس هغه نور بس لا بس لیک لوس کتاب شعر و شاعري افسانه تاسو یاره ارسه کوم کار کړی دی اوس ډیر وخت شو لکه چې ما کې هغه دغه ختم شو هغه جراسیمه کریټیویټي هغه تخلیقي صلاحیتونه ملای اوس بالکل نشم لیکل ډیر وخت تاسو تسلسل به نه کړی ما ته وایي تسلسل کنه نه نظم لیکلی شم نه نثر لیکلی شم نه افسانه لیکلی شم لیکلی بس ایډیا راځي نه دغه د کېږي او پکړ نه کوي نه پکړ نه چې سیګنل نشته که څه وجه ده خو چل دی نو داسې نه دا خو ګورئ تاسو بجلی چې لاړه شي یا د موبایل لا سیګنل نه نو بنده شارټ شي موبایل هم کېږي وس په دا سیګنل بیا راځي دا بجلی بیا راځي دې ته انتظار پکاري کنه نو یو لیکوال یو کلم خاوند خو نه د کار شي دی خپل کلم کې دیو نکېږي خو بعد دا چې بعضی ذهن بعضی وخت یو کړکواله په ذهن راځي لکه انسان هم چې چرګه ها چې کړو کې شي دغه انسان هم کېږي نو دماغه د کړو کا بانچ پن غونډه کې یو سټیج روان دي بل دا چې ماته چې کوم وجه ښکاری کنه نو هغه دا زمون چې ملکی حالات دي لکه د افسد د لیکلو یا چې افسانه لیکي یا شعر لیکي نظم لیکي شاعري کې هر څه چې کې د دوه مقصد دی یا باغه کامیک وي یا خوشاله خبره وي لکه چې برق صاحب بسم الله صاحب لیکل کول او یو سړی ته به نه فن به ور کول ولو ملایو دوه دغه ته خوشاله یو دغه ورته کامیډي به لیکل با یو وی چې هغه ټریجډي وي چې هغه دغه کې مطلب دا چې علمي او خوشاله کامیک او ټریجک سي نو کامیک خو زمونږ سیم په جون د سیده چې هغه کې کامیډي خو ډیره کمه ده پام جون کې کمه ده زموږ شاعر چې ګوري نو ټول غم جړه فریاد هغه شیزونه دي بل دا چې یو رائټر په دغه کې یو خبره اگزیجریټ کی لکه شاعر او ادیب هغه یو معمولی واقع نه چې کوم نو یو ډیر غټ شی جوړ کی اوس حالات د سیدی چې ډېری غټي واقع کېږي نو تاغه لیکل هغه ته په لیکلو کې نشي راوستي لکه اوس په کیسهخانه بازار کې بم خلاص شو نو دا به یو افسانه نګار څنګه په دغه دومره غټه ټریجډي به یو افسانه نګار څنګه په افسانه کې راولي یا څه بل سوشو لکه ډېری غټي ټریجډیز کېږي کنه نو زما ته خو دغه وجه ښکاري چې یاره اوس د حالات د سیدی چې زما هغه لیکلو والا اثر چې کم دی نو هغه چې زه په کم زور په دغه کې په خپل رایټینګ کې پیدا کولی شم هغه شي نه زیاتې واقع چې کوم دی نو بهر کېږي نو ما زما لیکلو کې بیا خو زور پاتې نه شو کولی نو دا نن ورځ څنګه ده څه محسوس کړل تاسو نن ورځ خو زما دپاره دی که نه د ژوند د ټولو نه غټه د خوشحالۍ د ټولو نه غټه یو تاریخي ورځ چې کوم دی نو دا نن ورځ د زما د ژوند دوه واقعې داسې دي چې دا به ماته یاد دي یو دا چې پرون په 11 سپتمبر باندې زما مور مړه شوې وه سلویخ کا زما خیال چې 71 کې 71 کې 11 سپتمبر دا تاریخ ماته میاشت یاد ده سن 71 زما خیال دی هغه کې یو هغه سره لکه پرون 11 تیر شوی دی په بار باندې خدای پاک برق صاحب غونډه کې سړی برق صاحب زما خیال چې دا به د لومبې ځل وي چې په زموږ کلي ته رالو او بسم الله صاحب خو زما داسې یار دی چې موږ ډېر فریکونټ زموږ ملاقاتونه کېږي د هغه خبرې د هغه ټوکې د هغه قصې قطاري هغه موږ ته مطلب دا چې هغه موږ اورو بار بار هم اورېدلي دي او ډېر ملاقات هم کېږي خو دا نن ډېره تاریخي ورځ ده چې برق صاحب چې کوم دی نو هغه زموږ ځای ته راغلی ما سره ناست دی زما دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده دا ډېره غټه خبره ده چې داسې خلک راځي او زموږ غونډه کې زموږ غریب خانې ته موږ سره کښېني او موږ سره ورځ تېروي موږ سره وخت تېروي نو دا ما دپاره ډېره د عزت خبره ده نن ډېر خوشحاله یو ولې چې داسې
خلق سره ناست یو نن بسمل صاحب او برق صاحب برق صاحب دا وګوره نو دا د او بن الله خوشحال صاحب تاسو څونه ریکارډینګ کړی دی یاره ډېر زیات هم کړی دی دا ډېر زیات د خانجی غزل چې تاسو هم ویلي دي دا بن الله صاحب ریکارډ کړی دا د ریکارډ کړی دي عرفان صاحب و دغه وخت کې ډېر ښایسته هسې خو ریکارډونه مخکې هم کړي زه چې کومه زمانه کې تللی وم نو رشید علي خان دیکان صاحب په هغه وخت کې حبیب الله صاحب په هغې کې بنګس صاحب دا خلکو افسران چې کوم که نه نواب علي خان ورو دغه دا محبوب علي خان صاحب ارباب صاحب محبوب علي خان صاحب وخت کې کار کړی دی ډېر هغه لیف پروګرامونه و که نه ریکارډینګ بنو ریکارډینګ بنو چې په بچپن چې لاړو ریکارډونه هم کړي خو دغه وخت کې لیف پروګرام ولاړ بو او درې ټیمه پروګرام و سهار غرمه ماښام 9 بجې به پروګرام ختم شو د شپې خوشحالي به دا دغه هم زموږ عبدالله جان احمدالله صاحب خو هم تقریبا د بسمل صاحب او د برق صاحب د دې همزولې سړی 15 کاله عمر یاره دا نشم ویلی خو زه هغه زمانه کې تللی وم چې ایوب بابا نه مخکې زه تللی وم نو چې زه ریډیو پاکستان ته لاړم او ما پروګرام کولو تازه نننۍ ورځې لا دا توکل خان شو شاه پسند خان شو عبدالله جان صاحب ډېر ښه خلک دغه ما په هغه زمانې نه لیدلي دي وخت تېر شو خبره ده نن ورځې کوو نن څه محسوسې نن ورځ خو دا محسوسوم حاجي صاحب چې دا وګوره قسمت څه کوي کوم ځای ته راوو څو کاله بعد د دې په حجره کې کښېناستو بن الله صاحب سره د ملاقات شو ټولو سره حجره کې تا ته یاد چې تا مجلس راغلی د ډېر وخت خبرې دي که نه ډېر وخت خبره ده ډېر وخت خبره ده د دې به څو کاله کېږي زه راغم تاسې وایم ډېر موده ما ته خو هغه واده یاد شي چې واده کې ورته راغلی وي او د هغه ورځو کې السلام السلام زما خوږه جانان او ماشي مشره د ځانه دا سندره د کوم زمانې غمزده دا مشهوره وه لکه عظیم خان الله دې وبخي عظیم خان یعنې د کمې زمانې خلکو او موږ به هغوی سره ناستو د هغوی په حجره کې یو ساده حجرې وې خوند به یې کولو قسم په خدای هغه حجرو ساده کې ډېر خوند وکړه ښځه داسې کار وشو چې دا د ریم مغول لالا دي نصرولا دي جوانان خادی ګل دی برهان دی جمعه خان دی شیرین ماما خادی ګل په واده راغلی ډېر وخت خبره تا د ضیا صاحب چې تا دا ویلي چې زما خو له جانانه زار شملتانه دا لږ غوندې بسو بس نو بیا ما ته نه دی یاد کړی سره به هغه اسی خو درته یاد یې که نه اسی ووایه پښتو ووایه پښتو نه پټکو نه په ترنم ووایه زما ښکلی جانانه زار شملتانا ما مشړه د ځانه په خیر راغلی والسلام والسلام جی ملګرو په دې محفل کې را سره نور ملګري هم شته نگار علي صاحب کنه نگار علي صاحب را سره ناست غواړم چې نن دې محفل نه کم خوند واغستو او د مشرانو نه د بسمل صاحب نه یا د برق صاحب د دې خبرو نه د زده کړه هم کړي ډېر څه پرې اورېدلي که څه خبره ورته یاد یې هم د سره شریک کېږي دا مایک والي السلام علیکم ما خو وړومبی دلته دوی سره په ناست باندې برق صاحب او بسمل صاحب سره خو ډېر ملاقاتونه شوي برق صاحب شو دا سره دا وړومبی دغه د ما خیر نو تاسو نه ولې زکو که خیر الله دې علم جون ورکړي او موږ هم الله کې ساتي ژوندي ساتي چې دین سي زکو بیا به ډېر څه وایي د دې په باره کې نن محفل نن خو دې راته وویل نو ډېر خوشحاله شوم په من زه بل خواته دا وایم خو ما نه زه درله وایي ټول به راځي سمیع الله مې یاد کو بسمل صاحب برق صاحب مادت دې له خو به زه خامخا راغلم بسم الله د محترم محمد الله جان بسمل صاحب مشرې زوی دی او دی په کینیډا کې انګلند کې په انګلند او زه دا وایم چې واړه موږ سره رالوي شوي دي نو بې ځایه به نه وي څنګه حال دی کله راغلی او کله به ځې الحمدلله به زما خو یو 15 14 ورځې وشي
او تګ مې بس نونه لکه مطلب دی چې یو څو ورځې نورې پاتې دي بیا به ځم انشاءالله. بس کاکاجي بیګا ټلیفون وکړ نیت الله کاکاجي نو راته وویل زه مخکې راغلی وم تېره ورځ ګپ مپ مو لاګو نو بیا چې د برق کاکاجي راته وویل نو هغه خو زه خامخا لکه ماته نشي یاد که نه زه ډېر دا ماته نشي یاد دا مشران چې زه څومره لکه زه ماشوم وم چې دی به راتله لکه دا ماته نشي یاد چې کوم وخت نه دی زه پېژنم بس زما سترګې غړې دي امین الله کاکاجي نیت الله کاکاجي برق کاکاجي او خانجي کاکا چې و که نه دا ټول داسې لکه مطلب دی سره زه ورکوټې د دې لاس کې رالوی شوی یم بیا د دې ګپې شپې د دې خنداګانې د دې خبرې او ادبي محفلونه نو ما د دې نه ډېر زیات لکه دا زیاته زده کړه ما د دې د محفلونو نه کړې ده هغه دا چې څه زده کړي دي څه لیکل کولی شي شعر و شاعري یا طنز مزاح د ولس یې غوندې یاره زما لیکل داسې زه به ده ویم په ما چې غوټه را باندې راشي بیا لیکم لکه پیریانو غوټه یو لیکوال که نه پکار دی چې ستاسو نه ولیکل نو زما لیکل داسې ني ما څه ویلې لکه هغه چرګې له چې ها ورشي وایي چې که نه ورځي باندې اچوي زما نیت الله کاکاجي به راته ویلې دوی به ما ته دماغي ویلو نو اکثر به ما ته ویل لکه نن سبا باندې داسې شي پیرې ناست دی که نه نو د انګلنډ ته هم چې زه تلم نو زه ورغلم نو دی ما ته وایي چې یاره دغه دی دا لکه خبر شویم په تا نن سبا در باندې انګلنډ پیرې ناست دی نو دا لیکل هم زما دغسې چې بس هغه پیرې را باندې کښېني نو ویې لیکم لیکل نثر نظم نثر نظم ټول لیکلی شم او لیکم هم خو لکه داسې ډېر هغه دغه زما نشته دی چې یاره لکه دا څنګه هغه تشهیر کول یا دغه کول که نه زه څه شی ولیکم هغه ما زیات نه زیاته امین الله کاکاجي ته به وویل نیت الله کاکاجي ته یا دې ته یا یو کس نیم بل چې ډېر نږدې ملګري که نه نو اوس ما سره تقریبا څه مواد جمع دي نو نیت الله کاکاجي مې وویل چې یاره دا دغه که دا چاپ یې که څه نظمونه دي څه نثر دی خو لیکلی شم داسې نه چې نشم لیکلی نن څنګه دا محسوس کړه دا مشران ویده شوي دي او تم ډېر جلدی کې راغلې شل کار دې پرېښول او ملاقات دپاره راغلې نو بس زه خو راغلی اصل کې همدیله یم زه خو همدیله راځم دوی ته پته ده نګار صاحب ته هم پته ده کاکاجي ته هم پته ده ټول ته پته ده او اکثر پروګرام نیمه هم کړو مطرح کې وکړو تېر ځل بدقسمتۍ نه تاسو پکې نه وئ پروګرام کړی او دا ځل مې بیا مې راده وه چې یاره دا مشران ما له صرف دغه خوند راکوي زما پکې یو هم همزولی ني تېر ځل زما خیال یو سلیم ریاض زما ملګری و که نه یو همزولی رشته ته خو هغه نه بس د همزولی مې تپوس نه کوي او ملګرو د دې نن پروګرام چې کوم نور کله خو ما سره زما بچی وي اسامه او د هغه په ځای راسره نن بل بچی دی امرالله چې د عنایت الله زیات صاحب برخوردار دی نو هغه راسره وختي راسي دا کړاو کوي او کیمرمیني کوي تمه لمړ چې دا پروګرام به تاسو خوښېږي ځکه چې موږ کوشش کوو چې تاسو دپاره موږ پروګرامونه تیار کړو که تاسو دا پروګرام خوښ شو او د دې مشرانو د دې خوندورو خبرونه تاسو څه زده کړه وکړه خوند مو ترې واخیستو په کمنټ کې راته ارومرو ولیکئ لایک راکئ سبسکرایب کړئ دا ستاسو خپل چینل دی دا د پښتو اوسه پورې تاسو به کتلی وي چې ډېره مجبوري راشي که چاله پښتو نه ورځي نو زه ورسره په اردو کې خپله ژبه ورګډه کړم یعنې دا د پښتو د پښتنو چینل دی تاسو خپل چینل دی او هغه چینل هم نه دی چې ګینې یاره په دې زه پیسې ګټم نه پې پیسې شته نه پې ټکې شته تاسو به ګورئ زما په چینل باندې اشتهار نه وي د هغې بنیادي وجه دا ده چې د یوټیوب کومې پالیسۍ دي نو هغه زه نشم کولی چې نشم کولی ظاهره خبره ده بیا به دغه څیزونه نه نو زه هم نه دي خو زه چې کوم کار کول غواړم زه چې هغه ترسره شي د ټولو ملګرو بسمل صاحب محترم برق صاحب عنایت الله ضیا صاحب احمد ګل استاد نګار علي صاحب او ما سره ملګری راغلی دی وطن یار او سمیع الله صاحب ډېره ډېره مننه نو تر بل پروګرامه پورې اجازه راکړئ د لوی الله پامان